ایران څنګه د خلیلزاد راز افشا کړ؟ ولې د اشرف غني طرفداري وکړه؟ دا او ډېرې نورې مهمې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مقام رسول موسوي زلمي خلیلزاد او د سولې په نوم هڅې نقد کړي دي. هغه پر خپلې ټویټر پاڼې باندې لیکلي دي چې خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره نه بلکې د نظام د بدلولو لپاره کار کوه. دغه لوړپوړي ایراني ډیپلوماټ په عین حال کې نه دی ویلي چې غني له هیواده وتو سره ښه که ناښه پرېکړه وکړه. ولسمشر غني تېره اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې په هیواد کې پاتې کېدل به یې د طالبانو او پاکستاني استخباراتو په د جمهوریت او د هغه د سپکاوي او وژل کېدو ورهخوا د طالبانو په زور ترلاسه شوې واکمنۍ د مشروعیت ورکولو سبب شوی وای. خلیلزاد بیا د هیواد نه د ولسمشر غني وتل د هغه په اصطلاح د سولې پلان د ناکامولو سبب شو. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر دې دمه ولیده. د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه تاسو دغه ایراني مقام دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.